آیا پوهېږئ د کوم کتاب په اړه زه نن غواړم تاسو ته خبرې پرې وکړم؟ دا کتاب له ژونده مې دا زده کړل. دا د دکتور مصطفی سبایي کتاب دی. کله چې مې دا کتاب ولوسته په ده کې ډېرې مهمې خبرې وې، ځکه چې ده د 1962 میلادي کال نه یعنې څه کم 80 کاله شاوخوا یا څو کلونه کېږي ده د خپل ټول ژوند تجربه په دې کتاب کې راجمع کړې او څو صفحې دی؟ ټول 150 صفحې شاوخوا کتاب. صحیح دی؟ دغه ټول ژوند کې چې د څه زده کړي ډېر په لنډو ټکو پرې بحث کړی. هر چا چې دا کتاب چاپ کړی دی الله دې ټولو ته اجر ورکړي. کوم خپرندویه ټولنه ده ډېر زیات دي، تر څاروي هم ناوړه. کله چې د کوم انسان ولید چې پر څاروي رحم کوي خو د بل انسان پر وړاندې زړه تر تیږې هم سخي، نو پوه شه چې د رحم پیدا کې دروغجن دی. یوازې دروغجن نه بلکې تر څاروي هم ناوړه دی. دلته نور اخلاص هغه ډېر مسایلو باندې د بحث کړی دی. د خیر کار هر ثواب لري، شتمن او فقیر، بد خلک، شیطان، اطاعت او تقوا په اړه یعنې ډېر لنډن تقوا او ګناه. ای انسانه د تقوا ډاډ او د ګناه ورختایي او محرومي درته بس ده. یعنې د دې هره جمله فکر وکړي ځان ته بیل یو کتاب دی. دومره ښه موضوعګانې. بیا ما ښه دی دا کتاب چې لوستی بیا یو عادت لرم چې هغلته ورته ستوري ورکوم یا هایلایټر را سره یې نښه کوم چې ده کې کوم مهمې خبرې دي. بیا په دې کې څومره مهمې خبرې دي هغه موبایل کې نوټ او بیا ټولنیزو شبکو کې مختلفو چینلونو کې نشرو. ځکه د دې کتاب ټول خلاصه چې تاسو سره یي بیا هغه ښیي چې تاسو خلاصه نوټونه یې لولئ، هم خیر هم رسیږي چې نورو ته هم نشر کړي، ګروپونو کې هم نشرولی شئ، صفحاتو کې هم لیکنې پرې کولی شئ. ډېر زیات هوښیار او ناپوهه مسایل دي، ملګري دي، ملګرتیا ده، دروغجن او خاین، د جنت په اړه د عبادت هغه د بندي مارغه، یعنې دومره ښه دعاګانې دي. بل مهمه خبره پکې دا ده چې ډېر زیات ښه دعاګانې دي، مناجات دي چې د الله سبحانه وتعالی سره د زړه نه ورسره دعا کوئ. دلته یو ډېر ښه چې ما څو سټار ورته ورکړي هغه دا دی: پروردګاره که ستا رحمت نه وای د وخت فتنو به زه له منځه وړی وای، که ستا هدایت نه وای د بېهوده خیالونو بندیوان به وای، که زما په حق کې د نیکي نه وای کړی خپلو اړتیاو به لالهانده کړی وای، که ستا ملاتړ را سره نه وای دښمنان به راباندې برلاسي شوي وو، او که چېرته ستا له لورې د توبې قبلول نه وای نو ګناهونو به له منځه وړی وو. فکر وکړئ چې دا څومره مهمه جمله ده او پاراګراف دی. صحیح دی؟ په ځمکه کې د الله تعالی تله ده، حکمت دی، دوستانو تېروتنې دي، د الله تعالی پېژندنه ده. دغسې په کمزورو ظلم دی. ګورئ پر ضعیفانو ظلم او زیاتی مه کوه، که نه نو الله تعالی به دې د ظالم په لاس کې ورکړي. دا څومره مهمه خبره ده. که په غم او ښادۍ کې د الله تعالی په یاد وي نو پوه شه چې له هغه سره رښتینه مینه لري. یعنې په دواړو کې، هم په غم او په ښادۍ کې، نه چې غم کې الله ته جاړي او په ښادۍ کې بیا ښه مست هستئ. نو داسې نه که نه. مناجات دعاګانې دي: پروردګاره موږ دې پیدا کړو خو موږ دې له یاده وویستو. داسې ډېر زیات مسایل دي. روزي را کړه او دا ده. نو دې د وجې دا ډېر ښه کتاب دی. تاسې کولی شئ په عامه کتابتونو کې پیدا یې کړئ، ویې لولئ او انشاءالله خپل ژوند کې عملي کړئ. او بل مهمې خبرې ملګرو سره شریک کړئ. په ټولنیزو شبکو کې دا به ستاسو لپاره یو صدقه جاریه او خیر کاري.